زما عشق ته راوچت شه لږ اسمانه زما عشق ته راوچت شه خو د غرونو نه مې لرې ستا ستوري ډېرو درنو خوږو کتونکو ته به سم افغاني ستاسو په خدمت کې یم او په خپله خپرونه کې ستاسو هرکلی کوم خوږو کتونکو د دې شعر خالق او په رښتیا سره د پند په کمات لوړ او پښتون سیاسي مبارز ښاغلی نوشي بنګش صاحب رسره دی او په خپله خپرونه کې نوشي بنګش صاحب ته هرکلی وایي قدرمن عزتمن ابرومن اوسئ په پښتو په مینه انداسې موړ پټ اوسئ نوشي بنګش صاحب څه ضرورت مو مخصوص کړو چې د شاعري مو شروع کوله شاعري ما وینې کې راغلې وه زه چې کله دویم دریم ټولګي کې وم نو ما سره د شعر زمزمې ملګري وو نوشي بنګش صاحب نو بیا شاعري خو دلته مخکې نه هم روانه وه نو بیا تاسو دغه سپین غر ادبي جرګې د جوړولو دا خیال مو څنګه په ذهن کې راغلو دا خو په کور مې کې ډېر لوی غزل خو شاعر لوی استاد صاحبزاده فیضالرحمن فیضي بابا اوسېد او نه زه د شعور تندې راواخیستم د فیضي صاحب سوري لاندې کېنولم نستر بابا سره چې ما ناسته پاسته وشوه نو هغه ماته ووایي چې تا نه به هلک ښه شاعر جوړېږي چې ته د پښتونخوا شاعرانو سره وګا په وګا روان شي خصوصا د پېښور شاعران نو دې خبرې سره زه اتفاق کې راغلم او پېښور ته لاړم د کلندر مامان د سهو لیکونکو مرکې کې کېناستم نو ما هلته کله چې تنقید ولیدو نو ما ویلې نه چې د کور مې هغه قیمتي غمي چې خپل قدر بیا موندي خدا به هلته موندي چې دا تنقید سره اشنا شي نو په دې وجه ما د سپین غر ادبي تنقیدي غونډې بنیاد کړې اوکته د بګرام غوندې پیدا وکړه کور مې اهلي اوکته د بدرام غوندې پیدا وکړه فیض به درته د فیضي او کلندر راوړم نوشي بنګش صاحب په دې شعر کې څومره کامیاب شوی څه ویني دلته هغه فیض هغه مهار څه دلته اوس ویني تاسو یاره په راتلونکي وخت نه ډېر توقعات کیدای شي چې ستاسو غوندې ځوانان راپاڅېدلي دي نو دا د ما د شعر د کامیابۍ عکاسي او غمزي نوشي بنګش صاحب تر اوسه مو کتاب چاپ نه شولو څه خنډونه دي خنډونه خو دغه دي چې یوه خبره ده چې په ما باندې د سیاست چپې دومره زور کې راغلی چې زه یې په رښتیا څه نه څه د سیاست طرف ته واوړېدم ګرچې زه اوس هم دا نه وایم چې زه داسې کامیاب شاعر یم چې زه په خپل فن باندې دومره کمال وکم یا د کمال غرور وکم خو بس دومره غرور راسره شته دی چې دا د لویو باباګانو ناسته او خپل مشق تر ننه پورې داسې جري وسري دی روان دی چې زه داسې مقام نه وي چې زه وده کېږم یو غزل یا نظم مې ما سر ته نه وي ولاړ یا شبهي راپټېږم نه وي نوشي بنګش صاحب تاسو خو یو ښه شاعر او لیکوال یې نو د سیاست طرف ته د راتلو فیصله دا مو څنګه وکړه څه ضرورت مو محسوس کړل ضرورت خو نن هم دی بېګایه مو څو پورې پښتنه معاشره څه دی د کې د اتفاق د اتحاد د ورورولۍ ډېر کمی دی تر بګنۍ نفرتونه کرکې دغه ډېرې زیاتې دي ډېر لوړ دیوالونه په زړونو ذهنونو کې شوي دي نو دا د مینې غږ ته څومره په شعور کېدلی شي په شعار کېدی شي په شاعرۍ کېدی شي نو ما دا وګڼله چې د پښتنو دغه بدې ورځې وران کور په وینو سور ژوند نو دغه اتفاق اتحاد ورورولۍ نه بغیر بل څوک د دې دوا او مسیحا نشي جوړېدی نو ما ښه وګڼله چې سیاست هم ضروري دی او شاعري هم ضروري دی دا دواړه اوږه په اوږه چې روان شي نو ترقي پسندي شي زه په خپله یو ترقي پسند شاعر یم او دا مې ښه وګڼله چې زه د خپل شعور خپل شعار وچت نوشي بنګش صاحب د نړیوال ادب په زغل کې د پښتو ادب مقام درته کوم ځای کې ښکاري نو د افغانستان انقلاب ثور انقلاب دا مو منو چې هغه د پښتنو د کامیابۍ یوه لاره وه خو ډېرو ښمرانو هغه مونه وخوړو او لس ژوبل شو دا مو منو چې پښتون تر نن پورې در بدر خاورې په سر دی خو یوه خبره دغه دی چې د پښتو ژبه او پښتون ادب یې نړیوالو سره بالکل اوږه په اوږه روان کړی دی دا ماته یقین دی او ایمان نوشي بنګش صاحب تاسو سره خو بلها ډېرې خبرې کېدلی شي خو که په اخره کې او خپلو پښتون ولس ته که څه پیغام لري ولس پښتون خپل پښتون ولس ته مې غږ دغه دی چې موږ ډېر غني تهذیب لرو ناسته لرو جرګه لرو مرکه لرو راځئ سره غونډ شو د شعور خبرې د ترقۍ خبرې د خوشحالۍ د سوکالۍ خبرې جرګې مرکې نه بغیر مخته نه ځي هر څه چې بلدارکي شه دي
رسوی ته یو بل سره غم کې شریک شو رسوی ته د خپل کور په خپل آباد کو د خپل د بابان غری په خپل آباد کو د بوته بل څوک نه جوړوي که بیا هغوی جوړوي هغوی بې ځان ته جوړوي څو پورې چې موږ دغه مټور زلمي څه کشو چې دا په اتفاق اتحاد کې راشي دا د بابا کور به بالکل آباد وي ځان خوشحال سوکال شي نو شي بنګش صاحب ستاسو خو ډېر ښکلی غزل دی او ډېره ښکلې شاعري دی ستاسو شاعري دی چې وړه لوی زړه او ځوانان ټول یو شان ته خوښوي نو که مهرباني وکړئ خپل یو خوندور کلام راته واوروئ غزل دی زما په قتل چې د ستا کوڅه بدنامه نه شوه زما په قتل چې د ستا کوڅه بدنامه نه شوه چې سانحه وشوه حیران یم څنګه عامه نه شوه چې سانحه وشوه حیران یم څنګه عامه نه شوه د ستا د زلفو نخلستان کې ورک پیدا چرته دي د ستا د زلفو نخلستان کې ورک پیدا چرته دي زما ځواني دې لیونی چرته تر پامه نه شوه زما ځواني دې لیونی چرته تر پامه نه شوه د ستا د خیال د پسرلي سپینې سپوږمۍ نه قربان د ستا د خیال د پسرلي سپینې سپوږمۍ نه قربان څه یو ساعت کوزه زما د زړه له بامه نه شوه څه یو ساعت کوزه زما د زړه له بامه نه شوه او لمر کره وختو ډیوې په شانې ګل نه شومه لمر کره وختو ډیوې په شانې ګل نه شومه شپه که تمامه شوه زما ژړا تمامه نه شوه شپه که تمامه شوه زما ژړا تمامه نه شوه او غر وخت سړی تودې په ما تېرې کړې لکه د سپین غر وخت سړی تودې په ما تېرې کړې لیکن بلند حوصله مې چرته خامه نه شوه لیکن بلند حوصله مې چرته خامه نه شوه خیر که په دار شوه نو د دا روایات نوی نه دی خیر که په دار شوه نو د دا روایات نوی نه دی خو پښتنه مینه زما د چا غلامه نه شوه نو شي خبر نه یې څه شیخ شراب حرام کړي دي نو شي خبر نه یې څه شیخ شراب حرام کړي دي یو د انسان وینه په چا باندې حرامه نه شوه یو د انسان وینه په چا باندې حرامه نه شوه نو شي خبر نه یې څه شیخ شراب حرام کړي دي نو شي خبر نه یې څه شیخ شراب حرام کړي دي خو د انسان وینه په چا باندې حرامه نه شوله نو شي بنګش صاحب ډېر ښکلی غزل و او ډېره مننه ستاسو عزتمن قدرمن ته به څوم چې په هر قدم مو در سره یو تاسو مخکې مو در پسې عزتمن شوئ دوا درته کوم ډېرو درنو خوږو کتونکو د نوشي بنګش صاحب ډېرې خوږې خبرې او ډېر خوږ کلام تاسو خپلوانې پورې ما ته به څوم افغاني ته اجازت راکړئ ښاد آباد